شریعت نظام دا د پکتیا ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 563 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 303 وثیقې هم اجرا کړي دي. د خوست ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 540 دوسیو ته رسېدنه کړې او 258 وثیقې هم اجرا کړي دي. په خوست ولایت کې دریو مجرمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د میدان وردګ ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 219 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 240 وثیقې هم اجرا کړي دي. د زابل ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې 189 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 9 وثیقې هم اجرا کړي دي. د ننګرهار ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې 415 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 155 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بدخشان ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 204 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 401 وثیقې هم اجرا کړي دي. د تخار ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 921 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 482 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پروان ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې 215 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 208 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غزني ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې 311 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 252 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کاپیسا ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 314 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 214 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کندوز ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې 240 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 282 وثیقې هم اجرا کړي دي. په کاپیسا ولایت کې پر 14 مجرمینو د تعزیري سزا حکمونه تطبیق شول. د لوګر ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 308 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 215 وثیقې هم اجرا کړي دي. د شریعت نظام